نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. راسی قدرمنو نن داسې او خبرې ته متوجه سو او ویکو او عمل ور باندې وکړو چې په ژوند او آخرت یا په دې دنیا او د آخرت په ژوند کې به ان شاء الله تعالی ګټور هم وي او زموږ او ستاسو د کامیابی لامل او سبب به هم ان شاء الله تعالی. اوسنۍ دنیا کې وګورئ د هر انسان بلکې د هر هغه چا چې پر دوو باندې روان وي پر دوو پښو ښه خصلتونه هم لري بد خصلتونه هم لري ښه خویونه هم لري بد هم لري. د چا تر ښې خبرې بده خبره خوښي د چا بیا د بدې خبرې پر ځای ښه خبره خوښي. الله دنیا جوړه کړې قدرمنو داسې ده چې نظام جوړ داسې دی چې د انسانانو ګډوډ طبیعتونه دي. د چا حق خوښیږي د چا باطل خوښیږي. چاته چې اسلامي ټولنه ورياد کې چې دا ځوان دی دا ځوانه ده دا مشر دی دا کشر دی مشره ده کشره ده په اسلامي حجاب کې ده په اسلامي عنعناتو کې ده په اسلامي ټولنه کې اوسېږي او حق لري او دا کوي دا کوي. د دې پر ځای چې تسلیم سي ناحق او پوچ دلایل وای او د باطل خبره د فساد خبره چې بیا ورته وکي خوشاله کیږي هر څومره چې پکښ نه نوځي نه وتلای سي. د حق د خبرې څخه دومره کرکه کیږي چې انسان ورته حیران سي چې خدای پاک دې په کومه ټولنه کې پیدا دی. د مولا د نامه څخه دونه بد کیږي چې د په کومه ټولنه کې پیدا دی. د یو ژور انسان څخه داسې بد کیږي چې انسان ته سل سواله په ذهن کې ور پیدا سي چې رب دغه انسان په کومه ټولنه کې پیدا سو. دا خو هغه ټولنه و چې د پلار و دا خو هغه ټولنه و چې د مور و دا خو هغه ټولنه و چې د علما او د ملایانو و د صوفیانو دیندار و دیندار انسانانو ټولنه و. دته چې کله د داس چانو مرواخه چې د دور سره حساسیت وي فکر انسان تور ولاړ سي سوال انسان تور پیدا سي چې را به د انسان سره زوسو کمڅه نو بد خوینه بد خصلتونه شخوینه شخصلتونه په هر انسان کې سته. د دنیا غالبا په یو ورځ کې ولکه انسانان پیدا کیږي اتلکه مري او دا ځای مهیر دي که اتلکه پیدا کیږي ولکه انسانان مري. هر ورځ داسې پیښیږي چې هر ورځ پیښیږي کلونه تیریږي انجلۍ ځوانیږي هلک ځوانیږي مشرتوب ته رسیږي کشرتوب کې وي سپینږیرتوب ته رسیږي خویونه طبیعتونه مزاجونه خبرې رنګونه هر څه سره جلاوي. دا د الله قانون دی چې په دې دنیا کې انسانان داسې پیدا کړل. که ټوله یو لاس وای او ټولو حق خوښولی نو د دوزخ بیا ضرورت نه و چې پیدا سي او کټوله بیا بد وای باطل خوښولای نو بیا به شاید د جنت ضرورت نه وای چې الله رب العزت پیدا کړی وای. دا یو خبره د مثال لپاره کومه. الله چې هم حق پیدا کوي هم باطل هم فساد او هم غیر فساد دغه مقصد لپاره چې ځینې انسانانو ته جنت او ځینې انسانانو ته به دوزخ ورکړي. راسي قدرمنو نن په دغه باب او په دې حدیثو کې یو څو خبرې واورو او بیا څه خبرې سره وکړو ځانونه پوکو. 151 باب دی باب من سمع بفاحشه فافشاها. هغه څوک چې خراب خبره اوري د ځان سره ساتینه دا خراب او چټله بیکاره د دین څخه لري خبره مشرعي هم د دې انسان ګناه ده او کیا. رسنۍ ته خبره د هر رسنۍ چې بد خبره واوریدله ښه خبره دون نه نشري لکه بد خبره. د یو مدرسې راپور واوریدي الته یو هلک ورسوي دی په کلو کلو د استاد څخه غلطي وسوله یو هلک پر ملا په سوچ بلاخي واسو چلاخو باندې په کلو کلو باندې دغه راپور رسنۍ والا داسې ډیر نشري دون د ډیر نشري چې انسان ورته حیران سي او د مدرسې د بدنامۍ لپاره د عالم د بدنامۍ لپاره عالم مدرسه خلا پرېږ د اصلا د اسلام د نظام
یا د دین د ښوونې او د زده کړې د تعلیم او تعلم د بدنامۍ لپاره. 343 حدیث دی. عن علي بن ابي طالب رضی الله عنه. حضرت علی مبارک تاسو پیژنئ، د ابو طالب زوی دی، د رسول علیه الصلاۃ والسلام د اکا زوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لور او د ډېر ګران لور حضرت فاطمه مبارک خاوند دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوم دی. د مبارک فرمایي د مسلمانانو څلورم خلیفہ هم دی. دی فرمایي قال القائل الفاحشه، هغه سړی چې په مجلس کې ناست دی بد خبره کوي. څنګه بد خبره کوي؟ ډېر مثالونه استا. تاسو که دا حدیث واوري مثالونه استاسو په ذهن کې دی پر ځای 50 درځي. یو سړی د غلا خبره وکړه، یو سړی ډېر بی ادبی ماپ دروینو خبره وکړه، ادب د ملحوظ د شراب خبره وکړه، بی ادبی د ډېر معافی د زنا خبره وکړه. دا انسان په دې مجلس کې د زنا خبره، د شراب او د یورینو خبره نه پچي. زیاده راپور نشری رسنۍ ته ورکی، فیسبوک ته ورکی، ټویټر ته ورکی، ټلګرام ته ورکی، ارڅ ته ورکی، نشری نور انسانان په خبري. یو سړی یوازې دروغ وایي، بل سړی راولاړیږي دغه انسان دروغ نشري. حضرت علی بن ابي طالب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مبارک زوم فرمایي وایي دا دواړه انسانان په ګناه کې برابر دي. القائل الفاحشه، هغه انسان چې بد خبره کوي، والذي يشيع بها، هغه انسان چې دا بد خبره نشري. زه نشروم نه پرېږدم، ولا کړه څه ولار چې دا راپور ما رسنیز کړی نه ته ود ورپام به مسی خدای پاک په ټلیفون راکې او نیټ به پکې فعال کم چې د ټول شان زنه شر نه کم نه پرېږدم. څونه په افتخار وایي او څونه په ویاړ وایي او څنګه د ځان لپاره شکار بولي. د مسلمان عیب د ځان لپاره دونه شکار بولي چې نشي کې لکه د چې بيخي هغه مشهور متل د زموږ استاد کو افغانانو کې لکه میرټي چوالي. میرټ یو قوم یا علاقه و احمد شاه ابدالي رحمه الله تعالی چې کله پر هندستان حمله وکړه، میرټ قوم یا میرټ علاقه فتح کړله. بیا نو متل سو چې میرټ قوم لا فتح سو او میرټ علاقه لا فتح سو، میرټ قوم لا مات سو. نو بار متل سو هر زورواکي هر زورور چې به مات سو ول د زورور میرټي والی دي. اوس دغه انسان ته چې وای چې تا د یو بل مسلمان ورور عیب نشر کړي او رستنیز دي کې ورور زستا سره حساب کوم، ته ګټه څه وکړه؟ راته وای ګټه درته وکړل، زړی دي خنکسو، در نفس په قول دی وکړل، شیطان دی خوشاله کوي. دغه مسلمان عیب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث واوره او د زړه په غوږی واوره. د الله رب العزت رسول فرمایي که په دې دنیا کې د یو مسلمان یو عیب وروره مشر او کشر ورپټ کې، نارینه او ښځینه دواړو ته خبره ده، د یو بل مسلمان ورور یا خورکی عیب ورپټ کا، د قیامت په ورځ به الله رب العزت ستا او یا عیب درپټ کی. کله په دې دنیا کې انسان لڅ ګرځیدلی وو، هر ناروا کار یې کړی وو، او په دې دنیا کې د بل مسلمان ورور عیب ورپټ کی، د قیامت په ورځ به الله رب العزت داستا او یا نارواوی درپټ کی. کله بل په عیبو پسیو او فاحشه بیکاره خبره مو اوریدله بس منکره لا خبره مو نور نشر کړله. حضرت علی مبارک فرمایي وای دا دواړه په ګناه کې سره برابر دي. القائل الفاحشه والذي يشيع بها في الاثم سواء، په ګناه کې سره برابر دي. رسنۍ غلط وای، دا رادیو ده هغه رادیو ده، نمونه تاسو ته درما شم معلوم دي. په تیرو کلونو کې یوازې په کندهار کې د 40 څخه زیات رادیوګانو کار کوي. بس چې کله به طالب او ملا خبر رااله لا پور ولاس ورلې چې څونه سلللې سوې غونډې لړۍ، چې څونه سره بیا د بي ما بردارولې سوې غونډې مرداروي، چې څونه د اسلام پر ضد نشرولې سوې غونډې نشروي. او تاسو فکر وکړئ ما د چهارشنبه په ورځ هم دا بیان وکړي، اوس هم دا خبره کومه، د انسان څخه غلطي نه کیږي. موږ د دغه زمانه او د دغه پیړۍ خلک یو. درواغ د چا څخه ویل کیږي، بد خبره د چا څخه کیږي، ګناه د چا څخه کیږي. خدای الله په لحاظ د انسان ګناه او بد خبره دون منشره چې بس ته ټولنه او افغانان ورسره بدنام شي. کندهار کې یو سړی غلطي کوي دا اورور کوي، دا غاجي سات څه کیږي، زما څه کیږي، دا اورور څخه کیږي. دا یو انسان په غلطي او عیب باندې دون انسانان نور مخبره وای چې د ټوله کندهار ولایت نومور باندې بد شي، د ټوله جنوبي غرب حوزه نومور باندې بد شي، د ټوله افغانستان د نیم نفوس نومور باندې بد شي، او د ټوله افغانان نومور باندې بد شي. دا خو ملک دی، دا خو افغانان دي، پر موږ ګران دي، وطن مو دی، د خلپوسو د کشروالي د ځواني او د سپینږیرتوب د شخېدو د پیدا کېدو وطن مو دی. ولې د دې وطن سره دی ورانه ده، پچیش دی ورانه ده. بد خبره اوریدل یو ګناه ده، بد خبره کول بل ګناه ده، او بد خبره نشرول بل ګناه ده،
رسنۍ ته ووایه ورته ولې دا کار کوي، ولې د یو مدرسې او د اسلامي نظام په باره کې دي نو نه پرېږدي بالا نه پسې پرېږدي. تاسو ورته په نړۍ کې څونه ناروا کارونه کېږي، ویډیو یې وګورئ، دغه د لیدلو شان یې وګورئ، اډیو او د اورېدلو شان یې وګورئ. انسانانو خپلو ځانو ته نارینهو لکۍ اچولې دي په کمپنۍ کې، لکۍ یې سم دم ځان ته اچولې دي، او یو انسان نه ولاړېږي بله ښځه یا یوه ښځه را ولاړېږي بل نر په دنیا کې قیزه یې ور اچولې ده، بېادبي معاف د سپي رقم تناو یې ور اچول دي، هغه پر څلور ورسره روان دی، هغه عیب نه دی، هغه نه نشریږي، هغه کلتور دی، هغه سم رواج دی، هغه پیشرفت دی، هغه ترقي ده. خو که افغانانو معاذ یو ادنا حرکت وکړي یا ځینې وسو یو کوچنی ګناه ځینې وسول یو کوچنی حرکت ځینې وسو او هغه د اصولو خلاف نو دا نشریږي چې افغانان داسې دي او افغانان داسې دي. یو سړی یو چلاخ راپورته کوي پر یو سپین سري باندې پر یو ښځه باندې په چادري کې نو ټوله نړۍ نشریږي، ټوله نړۍ دا داسې دي دا داسې دي. او خپله چې لس لغړ ګرځي د اروپا او امریکا و طرف ته یو دی یو هیواد دی په ټول وخت کې کالي نه دي اخوستي لڅ ګرځي، هغه عیب نه دی، هغه بد کلتور دی، پر موږ یې په ښه تېري. او که موږ دلته د حجاب خبره وکړې یو ښځې ته د حجاب خبره ده، حجاب وکړه پرده وکړه، وایي دا د شلمې پیړۍ انسانان نه دي، ښځه هم کله حجاب کوي، ښځه هم ازاده ده. زما لپاره د اسلامي حجاب خبره عیب او د دوی لپاره لس لغړ ګرځېدل بیا عیب نه دی. هغه مسلمان چې په رسنۍ کې ناست دی، هغه افغانۍ چې په رسنۍ کې ناست دی او بده خبره کوي او بده خبره پسې نشري، دا دواړه په ګناه کې برابر دي. زما خبره نه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوم او د ټولو مؤمنانو د ټولو امت مسلمه د څلورم خلیفه حضرت علی بن ابي طالب رضی الله عنه خبره ده. 315 حدیث دی عن شبیل بن عوف، حضرت شبیل بن عوف رضی الله عنه فرمایي قال دی فرمایي کانو یقالو من سمع بفاحشه، وای دا خبره د علماو د شو خلکو تر مابینځ کېدله. کومه خبره؟ من سمع بفاحشه کچا بده خبره واوریدل فافشاها نو د نشر کړله او خبره کړله فهو فيها كالذي ابداها، دغه نشرون کې انسان په ګناه کې داسې دی لکه هغه د شروع خبره چې راپورته کړي. یک قدرمنو د ځوانان خو فیسبوک کاروي پرېږدي خو یې غسینه، او ډیر خلک خواص او عوام ټوله په اخته دي، مولایان او طالبان او عام خلک ټوله په اخته دي چې په اخته کېږي انسان لاس نه ځینې اخلي دونه قدر خو وکړي چې د اسلام ضد خپرونې خو دې نه کوي، د اسلام ضد. دا فیسبوک دی کله کله موږ خبرونه تعقیبوو، دا اوس تېرو وختو کې ځوانان د کرکټ ډېر شوقیان شوي دي، د افغانستان د لوبډلې د کرکټ لوبغاړي وی هم څارل یې پلا تشویق ورکوي چې ښه ګینې وغورځوي شاباش 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 چې بایلول بېرته دغه انسان ته بیا ښکنځل کوي. و دا ته محبت د افغانانو سره کوي که یا محبت بل څه کوي، توهین یې کوي. یې پلا دغه عالم زیم پر دا منبر باندې ناسم ما تشویقوي، وای دا ملا دا مفتي صاحب دا پلان کوي ماشاءالله هر خبره کوي هر وخت یې کوي هېچ چا پروا نه کوي. خو کله چې زما څه بیا یوه غلطي وسول بیا زما سپکاوی کوي، دا خو نه دی په کار، دا خو ښه خبره نه ده. دا اوس د اسلامي نظام مشران ځینې انسانان راولاړېږي سپکاوی کوي، چې د خپلو مشرانو سپکاوی دې شروع کړي نو فکر وکړه بالا د هر چا سپکاوی کوي. که د خپل عالم او مقتدا پر منبر ناست په محراب کې د ولاړ امام سپکاوی وکړي او په کور کې د خپل پلارجان سپکاوی وکړي، په دې پوه سه چې د هېڅ چا بیا ته عزت نه شي کولی، دا چا توهین به کوي. په ټولنه کې خو دي دغه انسانان، پلار دی په ټولنه کې خو عالم دی، پلار د دننه شان درشي او عالم د باندې شان درشي. که د دې دوه انسانانو توهین او سپکاوی وکړي د قدر په سترګه دې ورته ونه کتله، کوچنۍ ګناه دې نشر کړله، ټوله نېټ دې زنده کړي، ګوګل دې زنده کړي، یوټیوب دې زنده کړي، هر ځای دې دا خبره کوله، په قلم دې نشر کړله، په میګزین او مجله دې نشر کړل، په اخبار کې د یو چا خبره ورکړل، عیب دې ورپټ نه کړئ، ګناه دې وکړه، ګناه دې نشر کړله، په دې پوه سه چې ټوله ګناهونه دې وکړله. الله اکبر کبیره. 326 حدیث قدرمنو واورئ او فیصله د ځان سره وکړئ چې موږ به د خپل وطن، د خپلو افغانانو، د خپل ولس، د خپلو عوامو، د خپلو انسانانو عیب به نه نشرو. کومو د ګناه خبره واورېدله هغه خبره به د ګناه نه نشرو، دا به فیصله کوو او الله رب العزت به بیا زموږ او ستاسو سره حساب کتاب کوي. 326 حدیث عن عطاء رحمه الله تعالى، دا حضرت عطا مبارک څخه روایت دی انه کان یرى النکال على من اشاع الزنا، دی وایي هغه چاته باید ګناه ورکول شي چې زنا یې وکړله،
نشر کړله. یقول اشاع الفاحشه، هغه څوک چې د زنا کار نشري، د زنا خبرې نشري. ګوري قدرمنو ډیره بیا د بیمار د خپل عزت خیال وساتو، د خپل حیثیت خیال وساتو. یو سړی ناروا اړیکې کوي، یو سړی ناروا روابط ساتي، هغه روابط یې نشر سوله. یو سړی ناروا روابط زنا د یو چا نشر کړله، دغه انسان ګناهګار دی. موږ همیشه شاګردانو ته وایو او نن تاسو ته هم وایو، حیثیت ګټل، عزت ګټل اسانه کار دی، عزت ساتل او حیثیت ساتل ګران کار دی. طالب ملا کیږي، ملا مفتی کیږي، مفتی به په ټولنه کې خدمت کوي، ټول انسانان قدر کوي. دغه عزت ګټل اسانه کار دی. طالبې مې 15 کاله وکړه، 20 کاله، پر 25 کلنۍ فارغ سولم، پر 25 کلنۍ مفتی سولم، بیا پسې شیخ سولم، بیا پسې خطیب سولم. یو طالب داسې وایي زه بیا پسې مقرر سولم، بیا مې شاګردان سول. حاله عزت خو دې وګټئ، حیثیت کې پیدا کړي، حیثیت وساته. حیثیت په چی ختمیږي؟ د ګناه په مجلس کې مه کښېنه، د ګناه خبره مه نشروه، د درواغ په مجلس کې مه کښېنه، د درواغ خبره مه نشروه. ورسې چینلو والاته، ورسې څونه ناروا چینلونه جوړ دي، څونه ناروا صفحې جوړې دي. تاسو یې پلا د یوټیوب ته سر وښکاره کړئ او د پیجو صفحو ته سر وښکاره کړئ چې د اسلام ضد څونه ناروا پیجونه او صفحې جوړې دي. د ژبې جلا لپاره پسخند، د قرآن لپاره جلا پسخند، د اسلامي ټولنې لپاره جلا پسخند، په ملا جلا پسخند، په مسجد جلا پسخند او په حجرو جلا پسخند. وای دا د شلمې پیړۍ خلک نه دي، د 20مې پیړۍ. په سیاست نه پوهېږي، په ژوند نه پوهېږي، په اقتصاد نه پوهېږي، په لباس نه پوهېږي. پوهېږي څوک آخر؟ که سړی په ژیړو خرولو باندې په ژوند پوهېږي، خو ډېر دا ژیړ خرولې به پیدا سي چې هغه به د ژوند یو اصل نه پېژني. خو موږ ته قرآن دا هر څه راشي. راسي په د 3 حدیثو کې قدرمنو زارۍ درته کوو. باید تاسې زارۍ کړې وای، باید تاسې اسلام ته زارۍ کړې وای، باید تاسې علماو ته زارۍ کړې وای، باید تاسو راغلی وای، موږ ته مزارۍ کړې وای، منبر او محراب ته درېدلی وای چې موږ ته د اسلام آداب راوښیي چې ژوند څنګه تیر کو. خو د دې برعکس موږ زارۍ درته کوو. راسي د ګناه خبرې پرېږدو او د ګناه خبره مو واورېدل، نشر یې نه کو. ټولنه داسې جوړه ده. البته ټولنه نه درښیم، داسې ځینې خبرې کوم. په ټولنه کې ځینې انسانان بس عیب، د چا خار، د چا کمزورې نکته په خبرو پسې هم ګرځي، په ده پسې هم ګرځي. که یې مازې لږ غلط حرکت وکړي، ده بیا ټلیفون راکښلی نشر کړی. زه یو مثال وایم، دا اوس دستي پرون وړمه ورځ خبرې خو ډېرې دي. دا زموږ او ستاسو د کندهار عمومي غټه شفاخانه میرویس روغتون او ځینې خلک یې پچنۍ شفاخانه بولي. دې ته یو سړی راغلی دی، هغه ایمرجنسي حال ته ننوتلی دی او پر موټرسایکل یې خپله سیاسره ده یا خپله سپین سرې مور ده، ورننوتلی دی، دا واټ ته ورننوتلی دی. دا واټ اوس دا خبره په رسنیو کې نه خلاصېږي. د دې دپاره چې د یو ملا، د یو صوفي، د یو دیندار، د یو مسلمان عیب ورپټ کړي، نو دا خبر لیکل ده او دا خبرې لیکل دی. وایي ته دې ته وګوره، په ژوند نه پوهېږي. اوس دا ډېر غټ عیب شو. که یو سړی موټرسایکل واټ ته ورننوت، دا غټ عیب دی. که یو سړی موټرسایکل سره روغتون ته ورننوت، دا غټ عیب دی. دا څه عیب دی؟ هېڅ عیب نه دی. نه د دغه انسان کمزوري ده، نه ډېر معلوم نابلده سړی دی. په ډېرو ځایو کې به داسې فیشني خلک به داسې کار وکړي چې ورته حیران وسي. دا څه چې نیوکه کوي او پر هغه انسان باندې لګېږي چې وګوره، نه طالب غږ ورته کوي، نه مجاهد چې ولاړ دی هغه غږ ورته کوي، نه پلانکی غږ ورته کوي، موټرسایکل یې سیده واټ ته ننوځي. دا خو ډېر غټ عیب نه دی، نه ګناه ده. نه د قرآن اصل مات کړی دی، نه د حدیثو نافرماني کړې ده، نه د مذهب نافرماني کړې ده. ولاړې ورننوتې، نو څه پېښه شول؟ خو بېرته به راوځي نابلدې. په ودو کې څونه انسانان غلطي کوي، نابلدې سالون ته ورسي، د نارینهو د سالون په ځای د ښځو په سالون ورننوځي. هغه عیب نه وي. او دلته چې بیا یو طالب دی را روان دی، یو صوفي دی را روان دی او خپله سیاسره ورسره ده، تړلې هم د خواره کوي او د غیر نه نوځي واټ ته. دا نه هم د اسلامي نظام لپاره بد کار سو، هم د مجاهد لپاره بد کار سو، هم د صوفي لپاره بد کار سو، هم د ملا ازما لپاره بد کار سو، هم د طالب لپاره بد کار سو. ولې د خدای بندگانو د خپل ټولنې ولې په لوی لاس بدناموي؟ تاسو نور ټولنه ته وګورئ. پاکستان کې بسته ناروا بل، بسته ناروا قانون جوړ سو، بسته ناروا قانون جوړ سو. نر د نر سره، ښځه د ښځه سره به نور نکاح واده کولی شي. دی اوس هم دا غواړي چې خپل دغه ناروا قانون ته چې په قرآن، حدیث او په هیڅ مذهب روا کار نه دی او ناروا کار ته روا وایي، د دې لپاره هم کوشش کوي چې د خپل عیب پټ کړي. ګرد نظام یې پر دې باندې را روان دی او کار کوي. متاسفانه برعکس زموږ په ټولنه کې ځینې باشنده افغانان
کوشش دا کوي چې خپل افغانان یو رقم مجروح او زخمی کی زخمی هر څونه چې بې عزت کولای شي بې عزت کړي د الله په لحاظ دا کار ونه کو. خلاصه د بیان دا د قدرمنو هغه څوک چې ګناه خبره کوي او هغه څوک چې ګناه خبره نشري که رسنۍ دي که د اوس سوشل میډیا ده که مجله او میگزین دی که قلم دی که مقرر دی په هر شکل چې څوک نشري د ناروا کار د درواغو کار فاحش کار دا ګناه یو رقم ده. دغه انسان سره چې د ګناه خبره کوي الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.